په پاکستان کې دننه پاکستان له سخت کړکېچ سره مخامخ د یوې خواته د کشمیریانو لاریونونه دي چې دوی آزاد کشمیر ته لاره جوړه کړې یا نږدې سوي دي چې ځان ته هېواد جوړ کړي، بلې خواته د بلوڅانو حق غوښتونکي مبارزه ده چې دوی عدالت غواړي او آزاد بلوچستان جوړېدو ته نږدې سوي دي. همداراز ټي ټي پي چې د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره مبارزه کوي هغه هم په تیزی سره مخ ته روان ده. هره ورځ د پاکستان پوستې نیسي، دوی عسکر تسلیموي. په عموم کې خیبر پښتونخوا کې پاکستاني سرتیرو خپله روحیه بایللې ده. پرون د ټي ټي پي لخوا په 2 جلا عملیاتو کې چې په یو ځای کې کمین دوی نیولی و، د پاکستاني عسکرو ډیر شمیر اصلحې دوی نیولې او یو شمیر د دوی سرتیري تسلیم سوي دي. بل ځای کې بیا د پاکستان د پوځي رژیم عسکر تسلیم سوي او یو شمیر زخمیان و چې د سپینګیرو په واسطه بیرته دوی خوشي کړل. د نن شپې تاوده بحثونه مو په پاکستان کې داخلي بحران ده. بالاخره پاکستان له دغه وضعیت سره چې عملا ورسره مخ ده له کوم برخلیک سره به مخامخ سي. یوه مسله دا چې په خیبر پښتونخوا کې یا په عموم کې پښتونخوا کې کوم سیاسي جریانونه یا مدني اړخونه دي دوی همغه پخوانۍ مسله اوس هم تعقیبوي چې هغه لاریونونه دي. په دې باندې نیوکې دا دي چې تر ټولو په پاکستان کې د پوځي رژیم لخوا چې ظلمونه سوي پر پښتنو باندې دي، د دوی په سلهاوو غړي ورک سوي دي، وژل سوي دي، د دوی کورنۍ له منځه تللي دي، خو بیا هم دوی په همغه لاریونونو مخ ته ځي چې دا نتیجه نه ورکوي. دا چې د نن شپې بحث مو پر همدې مسله ده. تازه جزئیات په کشمیر کې څه دي، بلوچستان کې څه روان ده او په پښتونخوا کې وضعیت څنګه ده، د نن شپې تاوده بحثونه پر همدې موضوع ده. راسره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر صادق حمیدزوی، بل میلمه راسره حقوقي او سیاسي شنونکی ښاغلی عزیز الله حقپال او راسره د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر احسان ناظري ستانکزی ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله لیزه یم، تاسو له خپلو 3 میلمنو څخه سره پروګرام وړاندې کوم. تاسو ته ښه راغلاست، وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. اقبال صاحب، په عموم کې یو وارې به یوه لنډه کتنه ولرو پر پاکستان، بیا به جزئیاتو ته راسو چې څه روان دي. عملا پاکستان په عمومي وضعیت باندې که وغږیږئ څنګه ده؟ محترم عرضه صاحب، تاسو ته د میز ګرانو محترمو میلمنو ته، ستاسو تحریکي همکارانو او د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې په وړاندې کولو سره دومره باید وایي چې پاکستان لکه څو ورځې مخکې چې مو ویل چې د پاڼ په ځای باندې ولاړ یو هېواد دی او ډېر زر ده چې دې پاڼ ته به ولویږي. علت یې داسې دی چې پاکستان کې له هر اړخیزه څخه ستونزې مشکلات زیات شوي دي. په پاکستان کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او اجتماعي ستونزو ته که په کتو سره وګورو پوهېږو چې په پاکستان کې د یو طرفه د بلوچانو ازادي غوښتونکي جنبش اوس بلوچستان 15% خاوره په خپل اختیار کې نیولې ده او حتی د خپل آزاد بلوچستان اعلان کړی دی. له بله طرفه څخه په پښتونخوا کې د پی ټي ټي ورځ په ورځ پرمختګ او د پیښور تر کوڅو پورې تګ او د پښتونخوا زیاتې سیمې د پی ټي ټي په اختیار کې راغلي دي. د هغه تر څنګ اوس تازه دغه ورځو کې په آزاد کشمیر کې په کشمیر کې ازادي غوښتونکي جنبش، ازادي غوښتونکي قوتونه او ټول هغه قوتونه چې حتی د پاکستان د وزیر د قول چې په کوم هغه کسان چې مجاهدین چې د نورو د حملو دپاره تربیه کړي وو اوس په ملک سره اخیستي، هغه مجاهدین هم د ازادي غوښتونکو سره یو ځای شوي دي او د پاکستان څخه آزاد کشمیر د جوړولو هڅه کوي. دا یې امنیتي ستونزې دي. یا هم خلک په کوم وضعیت باندې دي په پاکستان کې، دوی روحیه څنګه ده؟ او دا خبره دا ده چې د پاکستان خلکو له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه هغوی نه دا چې د امنیتي تهدیداتو تر څنګ هغوی د اقتصادي ستونزو سره، اجتماعي ستونزو سره مخامخ دي. اقتصادي ستونزې دا دي چې د دوی زیاته برخه بېکاره دي، هغه څوک چې په کار باندې ګمارل شوي دي د هغوی معاشونه په وخت زمان سره نه ورکول کېږي، نرخونه ورځ په ورځ باندې لوړ ځي، د انرژي کموالی، د پاکو اوبو کموالی، د روغتیایي خدماتو کموالی، دا ټولې هغه ستونزې دي
چې د خلکو نارضایتي پورته کړې ده. خلک له حکومت څخه د خدماتو حاصل لري، پر حکومت برعکس په هغوی باندې د مالیاتو ډیروالی ده، په هغوی باندې فشار راوستل دي، هغوی ته خدمات نشي وړاندې کولی. دا په ټولنه کې بیکاري لوړې کچې ته رسېدلې ده. او تاسو پوهېږئ چې بیکاري خو په ټولنه کې د جرمونو د ارتکاب په نشهیي موادو باندې د رږدېدو او د نورو امنیتي خطرونو منځته راوړي. تاسو پوهېږئ چې په پاکستان کې د نفوسو زیات ډېروالی، بېساري ډېروالی د نورو خدماتو غوښتنه کوي او پاکستان د همدغه موجوده خدمات نه لري. ستانکزی صاحب، تازه جزئیات څه دي په پاکستان کې چې عملاً که تاسو یوه کتنه ورته ولرئ؟ لومړی خو زه تاسو ته او د مجلس درنو مېلمنو ته او همدارنګه ټولو هېوادوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د پاکستان زما په اند باندې اوس د خپل وجودي بحران او سقوط سره مقابل ده. یعنې د دې لنډ تاریخ د دې هېواد کې لومړی خو هغه اوس دا هېواد جوړ شو او په جعلي ډول باندې جوړ شو او له همغې ورځې نه تر اوسه پورې د ټوله دنیا کې دومره مسلمانان نه دي وژل شوي لکه چې د پاکستان رژیم مسلمانان وژلي دي. لومړی په زوکړې کې کم له کمه 1 میلیون مسلمانان او هندوان مړه شول. بیا په 1900 کال کې چې هلته 1900 کال کې چې بنګلادیش خپلواک شو، له پنجاب نه خپلواکي واخیستله او اوس له هغه نه هم شرایط خرابه شوي دي. یعنې د امنیتي له لحاظه بیخي په سقوط کې ده، د اقتصادي له لحاظه چې پخوا په دې حد و اندازه باندې نه و. یعنې اوس د دوی پیسې چې کلدار اقلا په همدې حالت کې دي، دا د طبیعي نه ده بلکې د نورو د سعودي عربستان او د چین نقد پیسې دي چې امانت د دوی بانک ته ورکړي دي. همدا ډول د دوی امنیتي وضع خو پخوا د کشمیر چې دوی به ډېر یادوو چې کشمیر خو آزاد او دا د موږ ده. هلته ولیدل شول چې په کشمیر کې اوس ډېر یو لوی جنبش را پیدا شوی ده په نوم د جموں او کشمیر د عمل کمیته. دا چې د پاکستان پوځي رژیم د جون په میاشت کې دا غیر قانوني کړل، نو دوی اوس دا وایي چې دلته تاسو انتخابات کوئ په کشمیر کې او دا انتخاباتو ته تاسو خلک له پنجاب راوستلي دي او دا موږ ته د قبول وړ نه دي. او تر تېره اونۍ کې دوی په سولیزو په عادي خلکو باندې دوی ورونه دوی مرمۍ او راکټونه ورواچول. نو دوی ګڼ شمېر انسانان کې وژل. ستانکزی صاحب، پاکستان خو شعار د ډیموکراسي او د ازادي او د جمهوري نظام وایي چې دلته هغه شرایط ټول آماده دي. بیا کله چې د کشمیر خلک د خپلو حقوقو دپاره لاریون کوي، دوی څومره د دغه شعار خلاف مخ ته تللي، که اقدامات سوي دي یا په دوی ظلم سوی، تلفات څه شي دي؟ خو دوی جعلي ډول سره دوی غواړي چې یو کاذب روایت د پاکستان په باب باندې رامنځته کړي. د دې روایتونو نه یو دا دی چې پاکستان ډېر زړور پوځ لري او ډېر نه ماتېدونکی پوځ لري. دا یو دروغ ده. دوهم دا ده چې پاکستان په هغه وحشتونه چې دوی اوس په ټول پاکستان کې، پښتونستان، همدا ډول په بلوچستان او په کشمیر کې، هلته اوس ژورنالیستان نه ورپرېږدي. هلته د BBC یو ایډیټر نن وینا وکړه او دوی وویل چې زموږ ژورنالیستانو ته دا اجازه نه وه چې لاړ شي کشمیر ته او هغه ځینې واقعیتونه وګوري، ځکه چې اوس دولت منع کړی ده. همدا ډول په پښتونستان او بلوچستان کې هم دوی بهرني ژورنالیستان او خبریالان نه پرېږدي چې هغه حقایق ووایي. نو د پاکستان وضع ډېره بحراني. ډاکټر صاحب، نړیوال څه وایي د پاکستان د دغه داخلي بحران په تړاو چې عملاً ورسره مخامخ ده؟ پاکستان درسته چې په ډېر بد حالت کې ده، ولیکن د تعجب خبره دا ده چې د لویدیز مطبوعات، د لویدیز شنونکي د امریکا، د اروپایي هېوادونو زیاتره دوی خاموشه دي، داسې سکوت کوي. دوی زه نه پوهېږم چې د دې سکوت زما په اند ډاکټر صاحب ولې سکوت کوي؟ دا سکوت خپله څه معنا ورکوي د پاکستان د دغه داخلي بحران په تړاو؟
په دې باره کې زما په اند باندې دوی ډېر نظارت کوي د پاکستان له اوضاعونه او هغه کاذب دوستي چې دوی له ټرمپ سره شروع کړې هغه هم احتمال لري چې ختم شي او بل دا ده چې د دوی هغه اساسي مسله دا ده چې اوس دوی غواړي چې یو نظامي داسې یو حالت وي چې څوک لاس پورته کړي چې مقصد سر پورته کړي هغه باید مستقیما په راکټ باندې ووهل شي وویشتل شي دوی دغسې یو ډول ظالمانه چلند کړی ده تاسو ته معلومه وي چې موده د مخې د مولانا فضل الرحمن بیانیه ورکړلې چې د پاکستان د پوځ پر ضد هغه ځینې شنونکو ساده شنونکو داسې فکر وکړي چې دا یو آزاد خپلواک سړی دی دا د پاکستان پر ضد غږیږي ولیکن په واقعیت کې دی د آی اس آی ته نهایي حالت وړاندې کړ د داسې وړاندې کړي چې هغه لښکر چې موږ ته وایي د امن لښکر موږ جوړ کړو یا نیابتي ملیشې جوړې کړو دا اوس کار نه کوي په پاکستان د پاکستان د ساتلو لپاره اوس باید نور اقدامات وشي فضل الرحمن دا خبره وکړه چې ملیشیا او د دې وخت اوس تیر ده نو په دغه صورت سره د د مخې کې پاکستان کې یو ژور نظامي او امنیتي تحول رامنځته شو دوی یو نوې استراتیژیک قومانداني جوړه کړې چې په دې هکله به بیا وروسته وغږېږو مننه کوم حمیدزوی صاحب ولې پاکستان له دغسې یو کړکېچ سره مخامخ شو بسم الله الرحمن الرحیم علیزی صاحب زم په خپل ور سره تاسو ته خوږو میلمنو ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون ټول معززو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام یو خو علیزی صاحب پاکستان د ازادۍ په نوم چې کومه ورځ لمانځي د پخپله یو کذب ده یعنې هیڅ نوع ازادي دا اخیستې نه ده اولینۍ 4 کاله د پوځ مشري فرانک میسري د پوځ قومندان و او بیا دوګلاس ګریسي په نوم دغه یعنې لوړ رتبه قومندانان د پوځ قومندانان وو کله چې یعنې دغه بېلیدلو کیسه راغله همدا اوس هم یعنې چارلس پاکستان د مستعمره جزایرو یا هیوادونو یا د جغرافیې په نوم د هغې هوکړه یعنې لوړه کې یادوري وکړله نن چې دغه مشکلات دي دغه خلک یعنې ته وګوره په 1948 کې ببړه او په بلوڅو کې څه کړي دي دوی خلکو یعنی تر ننه پورې په 2025 کال کې 15,128 عملیات کړي دي 15,128 عملیات د پاکستان د فوج د عملیاتو یو نمونه ته فقط وګوره چې دوی عملیاتو کې څه ترسره کوي چیرته کړي د عملیات یعنی په بلوچ کې کړي په سند کې کړي دي په پښتنو کې کړي دي په کشمیر کې کړي دي غیر د پنجاب نه یعنی فقط پنجاب نه ور ایخوا نور ټول هلته چې څه ملت د ځپلو نه د پرېښی یعنی بلوچان تر ننه پورې د ورکېدا د وژلو د مدنیاتو چور کولو یعنی د هویت د ورانولو له منځه وړلو دغه ټولې ګیلې فریادونه او ادعاوې کوي چې موږ سره د انصاف وشي په 2002 کال اول کال نه ردې خو په پښتنو باندې یو خدا چې د پردې تر شاو علني پې راواخیستله یعنی څو عملیات میزان په نوم شیردل په نوم یعنی د عزم په نوم د استقام په نوم د دې په نوم عملیاتو په لکهاو پښتنۍ له هغې ځای نه ورک کړل په کشمیر کې سیاسیون له منځه ورک کړل آیا هغه انسانان زړونه نه لري درد نه لري پاکستان پوځي رژیم تل له خپلو خلکو سره دښمني کړي بدون له شک نه ګورئ دغه د دوی دغه د استبداد یو اصول هم دغه دی چې دوی باید ویره خپره کړي تاسو یو پوښتنه مخکې مطرح کړله چې ولې دغه غرب څه نه وایي غرب څنګه څه وایي خو دا خو د برطانیا مستعمره ده دلته چې څه کیږي د هغوی په خوښه او په کیسه باندې کیږي ځکه غږ نه پې پرون آزاد و نن آزاد پاکستان بدون له شکه ګوره دا زه نه وایم دا هملته یعنې یو کمیډین هلته په پاکستان کې مشهور کمیډین ده هغه ورته وایي چې پاکستان آزاد ہو گیا دوی ورته وایي اچھا मुझे तो पता नहीं यानी दासी द कॉमेडियन पर शक्ल वाई जी तो दरेगा गी तजंग हम तो मैं कॉल कर लूँ उसको उर्ती चा पाकिस्तान आज़ाद हो आपको खबर है या नहीं है यानी दासी अंदाज की द पखपल पाकिस्तानियन वही पाकिस्तान यानी आज़ाद न दाज न वायम
بله خبره ګورئ تر ننه پورې چې کوم سیستم چلولی یو داسې برحاله کس محسن نقوي وزیر د داخله چې برحاله د هغې ګوند د فورم 47 په توسط باندې راوړل شوی ټول نول د فورم 47 ته دا ماته په دیموکراسۍ په جمهوریت یا په انډایرکټ دیموکراسۍ په کوم قالب کې ځایوي چې دغسې یو کس دی یعنې هغه وزیر اعظم کوي راوړي عمل ته سلیکټډ عمل ته کینوي دا په کوم چارچو په کوم قانون یعنې د دیموکراسي چې تا ته وښیم د جمهوریت ته ماته وښیه ته وښیه چې دا په کوم ځای کې دا کس تب کې ځایږي او مارشالله دې څو ځلې ولګوله څو ځلې دې دغه مظلوم ملت یعنې تر ننه پورې ولوټلو ودې ځپلو دا به خامخا راجي کېږي خامخا به سلیمان مارشالي په چا باندې د ترلاسه کړې ده په کومو خدماتو خپل ځان ته ورکړي چې 1 لک مې پښتانه له منځه یوړل ورک مې کړل همداسې په زرهاو په لکهاو په څو لسیزې بلوچان مې له منځه یوړل همداسې کشمیریان همدا اوس د کشمیر کې چې څومره ظلمونه شوي دي څومره خلک له منځه تللي دي سیاسیون همدا اوس یعنې تاسو یګان ویډیوګانې ګورئ چې بعضې خلک د دوی نه یعنې راوتي وي یا د ټي ټي پي چې کوم ځای باندې هغه کړی د تعرض کړی هغه دوی زندانونه مات شوي دي د هغې ځای نه خلک راوتي والله په بالله چې د اپسټین جزیره د هغه یې شرمولي ده دومره حد کې ظلمونه یې ورسره کړي دي یو تصویر د جسد پروت ده په پښه زنځیر ده دا څه بیانوي دا هماغه ده ګورئ هماغه د بلوچ او د پښتون او د سند او د کشمیري هغو غږونو حقیقت بیانوي چې زمونږ خلک ورک شوي دي زما مشران ورک شوي دي پوځ وړي دي دا هغه حقیقت بیانوي خو دا چې څوک ورته نن چې کوم وضعیت سره مخامخ د دلیل هغه ظلمونه دي چې کړي دي بدون له شکه ما درته ویلې 15 یعنې دغه په 2016 تر جون میاشتې پورې دوی 10,000 عملیات کړي دي ښه د 10,000 عملیات د دوی عملیات نمونې هم ټولو ته معلومې دي هغه انسانان درد نه لري درد نه احساسوي دغه اوس دا ټول انتقامي مسایل دي اوسه پورې خو هغه طرحه چې تاروزي چې د سره خپل حقونو غوښتنه وکړي هغه خو بیخي پر ځای پاتې ده د اوس هغه انتقامات دي چې دنه روان دي د څو لسیزې چې دوی په خلکو باندې ظلمونه کړي دي نن همغه خلک راجګېږي خپل دغه د خپلو کړو ظلمونو چې د دوی سره شوي د هغې غوښتنې دي اوسه پورې خو هغې ته بیخي ورسېدلې هم نه ده کیسه پرون ټي ټي پي ځینې اقدامات کړي دي دي هغه دقیق آمار یا واقعیتونه څه شي دي ګورئ ټي ټي پي مجاهدین تر بل هر وخت نن غښتلي دي پیاوړي دي علت یې هم همدغه ده چې د ټي ټي پي غږ د ملت د ارادې سره سم مخې ته ځي مخې ته روان ده نن ټي ټي پي فقط په فاټا کې مربوطه بند پاتې نه ده نن ټي ټي پي د پنجاب د وزیر دفاع د کلي ترڅنګ عمل ته هم وررسېدلې ده خو دا یعنې دغه ثبوت دغه قناعت او دغه زه نه وایم د دې ځای نه نه کوم محسن نقوي وایي چې د پاکستان کې کوم سیستم چې و هغه کولپس شوی ده یعنې برحاله د یوې پارټۍ په عهده باندې ناست کس دغه وایي دوی رښتیا هم دغه اوس چې لږ څه رانیولي دا فقط د برطانیې شومې پالیسۍ او جبر او ظلم ده دغه د په پښتون کې د عدم تشدد فلسفې وړونکو وجې ده چې د پاکستان فوج همدا اوس هم لږ څه پاتې ده او دوام ورکوي دغه جریانونو ساتلی بدون له شک نه دغې جریانونو د عدم تشدد فلسفې زنده‌باد او مرده‌باد د خلکو نه ننګونه واخیستل هغه طرحې ترې واخیستلې چې یو څوک چې وایي چې بلاخره ته مې مړ کوې خو نن باید ځم یو څه وکړم که نه باید ځم دروزم هغه خلک یې بیخي هغوی نه هغه د تصمیمات یې ورځپلي دي دغې عدم تشدد فلسفې یعنې کله چې تا سره یو څوک قانون بیخي مني نه ته ګورې چې په ځای کې آیین او قانون په نوم څه شته نه ته بیا هم د قانون غوښتنې کوې نو دا ته څومره احمق یې هغه بیخي قانون در سره مني نه چې قانون په نوم شته نه ته د آیین د چتر لاندې د قانون د چتر لاندې نظام سره خو لږ په پښتونخوا کې جریانونو حرکتونو د خلکو حقوق نه دي په ځای کړي د پاکستان ګټې تعقیب کړي بدون له شک نه یعنې اوس ته د زنده‌باد او مرده‌باد او په خیره او په هزار په دې باندې چک پاکستان حکومت ته کار کوي یعنې دا که غیر شعوري ده که شعوري ده دا بدون له شکه چې دا د پاکستان فوج په نفع ده د دوی استبداد د بقا لپاره یو ښکلی ابزار مننه درنو لیدونکو دا ما لرو بیا هم بخیر رالاست اقبال صاحب د پاکستان پوځي رژیم خلکو ته څه ورکړي او له عامو خلکو څخه څه اخیستي چې نن له دغسې یو برخلیک سره مخامخ ده
محترم علیزه صاحب د پاکستان کې خو د فوج د ټول واک له فوج سره دی د ملکی د پاکستان د ملکی نظام همیشه غواخلی دی د پاکستان له تاسیس تر اوسه پورې هیڅ یو انتخابي حکومت خپل دوره د فوج له لاسه تر پایه نه ده رسولې چې دا په خپل ذات کې د پاکستان د خلکو په ازادیو باندې او د هغوی په مدني حقوقو باندې تیری دی د پاکستان فوج ټول اختیارات خپل لاس کې اخیستي دي حتی عدالت تر خپل کنټرول لاندې راوستلی دی پاکستان فوج همدغه علت دی چې په پاکستان کې دغه خلکو نارضایتي لوړېږي ولې پاکستان دلته یو مشکل دا ده چې زموږ دغه زیات مشکلات پښتونخوا کې دي او د پښتونخوا ولسونه په ارامۍ کې دغه تعاملوي پښتونخوا کې ګورو هلته بلوچستان ازادي اخلي کشمیر ازادي اخلي اما زموږ پښتانه ورونه تر اوسه لا د عدم تشدد مبارزه مخته بیایي هلته دغه یو د پی ټي ټي د عملیاتو د ملاتړ او د پی ټي ټي سره ملګرتیا کول یا د خپل پورته راپورته کېدل او کوتک په لاس کې اخیستل د پاکستان فوج په دورش کې ځانونه تر خلاصولی شي تاسو وینئ په پښتونستان په پښتونخوا کې ټولې دغه معدنونه په پښتونخوا کې دي بجلی په ډیریک په اصطلاح باندې برېښنا په پښتونخوا کې د سیندونه او د دریابونه په پښتونخوا کې دي ولې هر څه معدنیات حاصلات محصولات ټول یې په پنجاب کې ارزان عرضه کېږي او پښتونخوا کې قیمت دي اول د برېښنا بیلونه پنجاب کې 15 روپۍ ده او په پښتونخوا کې په 15 روپۍ باندې ده دا خپل دغه هغه اعمال چې د پاکستان په مقابل کې خپل په پښتونخوا کې په پښتونخوا باندې کنیوکې کېږي په سیاسي جریانونو یا غاړخونو باندې چې دوی د خلکو دپاره د حقوقو په برخه کې کار کوي دوی وایي چې موږ لویه جرګه دایره کړله په همدې خاطر چې موږ د پاکستان د ظلمونو مخه ونیسو د پوځي رژیم هغه فکر نه کوي چې کار ده مشکل دغه دی چې د دوی تر اوسه پورې په همغه پالیسي باندې روان دي کومه چې 80 کاله مخکې ژر روان دي او تر اوسه هېڅ ګټه نه ده رسولې همدغه پالیسي د دوی د دغه عدم تشدد پالیسي دغه نظریه د دوی ده چې دوی د پاکستان په مقابل کې د پښتنو د ازادي غوښتونکي جنبش سرکوبوي دغه د اوس فعلا د پښتونخوا اکثر ځوانان خلک په پوځ کې دي د دې لپاره لومړی دا کار ده چې دوی دا قومنده ورکړي چې د خپل پوځیان خپل ځوانان د پاکستان له پوځ او امنیتي ځواکونو راوباسي ځکه پنجاب همدغه پالیسي ده مخکې ولته یو څه ته وکړم وایي یو پنجابي په کور کې مار پیدا شوی و بیا یې ښځې ورته ونیسي سړی دلته مار ده ته ولاړ شې ده ویل دوه زه به څوک راولم چې دا ملک وتلو یو ساعت بعد یو نفر راوستی پټان یې راوستل ورته وخت سره ته یو ساعت لاړې دا چیت کړې ول بلا پټان څه ګرځېدم ول بل څوک دوست راوسته ول نن ماته خو دواړه یو دي کې پټان و چې نن پټان به مړی او کې مار به مړی نو ما څه کول چې ما بل څوک راوسته په پنجاب پالیسي دا د مارک سره پښتانه په فوج کې رامخته کړي دي په پښتنو باندې پښتانه وژني په پښتنو باندې پښتنو سیمو کې عملیات کوي په پښتنو باندې د کشمیر جنبشونه ځپي په پښتنو باندې د بلوچ په مقابل کې مقاومتونه کوي حتی په داخله کې یو شمېر افغانان هم دغه د بلوچستان په ضد باندې ګمارلي وو د شمالي ټلوالې د افغانستان دغه جلاسي او تکتیدلي شرمېدلي د خدای وهلي دا هم د ایس آی په لومه کې لوېدلي او ولاړه د پنجابیانو په د بلوچستان په مقابل کې جنگونه ته استخدام کړي وو دا د پنجاب پالیسي هم دا چې خپل د اقبال صاحب په پښتونخوا کې دغه جریانونو سیاسونو هغه څوک چې لاسرسي لري د دې لپاره چې باید دغه ظلمونو مخه ونیسي دوی په دغه حرکتونو کې څومره د ظلم مخه نیولې چې پښتونخوا باید وژغورل سي نه دا د ظلم مخه نه نیولې بلکې د ظلم د شدت ته مشروعیت ورکړی د خلکو د ازادي غواخونکو ذهنیتونه یې ارامه کړي دي په دې باندې موږ جرګه کوو موږ به مظاهره وکړو موږ به پرلټ ووهو موږ به دا وکړو په دغه باندې نه کېږي ازادي اخیستل کېږي ازادي دلته نه ورکول کېږي ازادي باید واخیستل شي دوی باید ما ته توی شي د لومړی قدم کې باید خپل ځوانان چې پوځ لري په راوباسي په دویم قدم کې خپل هغه قوتونه تمویل کړي تجهیز کړي تقویه کړي چې ازادي اخلي دوی برعکس مبارزې په ضد باندې خلک راولي کې نوي آراموي
مهرباني باید په پښتونخوا کې جریانونه له ټي ټي پي څخه ملاتړ وکړي چې خپل حقوق ترلاسه کړي او کې مخالفت وکړي، ځکه چې ټي ټي پي هم وایي چې د دغه ظلمونو پر وړاندې موږ خپل حقوق غواړو یا نظام تغییروو چې هغه اسلامي نه ده په پاکستان کې. شدیداً باید په پی ټی ټي د کارونه او د پی ټی ټي مانند کارونه چې باید ملاتړ وشي، ځکه پی ټی ټي د نن عملاً د پوځ د پاکستان د پوځ نه د پښتنو د سیمو ازادي په لاس کې راولي. دا عملاً په ډیرو منطقو کې د پوځ حاکمیت ته خاتمه ورکړې ده، په ډیرو منطقو کې د پنجاب حکومت ته خاتمه ورکړې ده. همدا پی ټی ټي همدا ډیرو منطقو ته دا اوس ازادي لاس ته راوړې ده او دا باید تقویه شي، دا باید وغځول شي. د دوی لپاره همداسې مننه خیر دی چې پی ټی ټي په لیکو کې نه درېږي، خپل د شوټي راواخلي، خپل شوټي راخیستلی شي، خپل نه هر یو د خپل د منظور پښتون ګوند دی، محمود خان ګوند دی، ولی خان کورنۍ ګوند دا کولی شي خپل شوټي راواخلي، خپل منطقه کې د پنجاب پوزیټیو شور ټولې کړي، خپل منطقه کې آزاده کړي، خپل ازادي په خپل لاس کې واخلي. ولې دوی دا کار نه کوي؟ دوی برعکس پښتانه په دې نامه باندې چې راځي موږ په جرګه. مننه اقبال صاحب، بیرته راګرځو تاسو ته. مهرباني. ستانکزی صاحب، په بلوچستان کې څه روان دي؟ تازه جزئیات د بلوچستانو څه دي چې دوی عملاً د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې ترسره کوي؟ نظر ډېر ښه انتظام لري، ښه رهبري لري او د دوی هغه اساسي غوښتنه چې دوی هیڅ په هیڅ صورت سره پاکستان سره نه پاتې کېږي، خپلواکي غواړي. دوی زیاتره سیمې تر کنټرول لاندې نیولي دي، حتی دوی پولي د پیسو بانکنوټونه هم دوی ځان ته چاپ کړي دي او دوی له مشرانو یې له نړیوالو له لویدیځوالو نه وغوښتل چې دوی په رسمیت باندې باید وپېژندل شي. هغه زیات پرمختللي د مبارزو شرایط وړاندې کوي او په هماغه اساس سره په مستقیم ډول باندې مخکې ځي. پنجابیانو داسې فکر کاوه چې بلوچان دومره مهم نه دي، دا پښتانه باید موږ د اسلام په نامه باندې سره متفرق کړو، یو په بل سره وجنګو. بلوچ دومره شی نه ده، ولیکن هغه د دوی محاسبې غلطې وختلې. ستانکزی صاحب، د بلوچانو ځانګړتیا څه شي ده چې دومره مخته تللي دي؟ دوی هدف ډیر معین ده. هدف دوی دا ده چې دوی وایي زما ازادي لومړی هغه حب الوطن څه ده د پیغمبر د اسلام سنت ده، په همغه باندې دوی ولاړ. دوی وایي موږ ازادي غواړو ځکه که موږ ازادي نه اخیستې موږ اسلام ته خدمت نشو کولی. نو د هغو مستقیما ده او بل دا ده چې مشران ډیر پاخه مشران دي او بل اهداف ډیر مهم دي. زیاتره هغه سیمې چې دوی لاندې کړي دي اوس هلته پنجابي پوځ زیات لافې وایي چې موږ داسې یو لوی 1 میلیون پنجابي قوت د اټومي وسلې لري. دوی جرأت نه لري چې د هغو بلوچانو درو او سیمو ته دوی له قطارونو سره هم ورشي. نو هلته بیخي حالت خراب ده او په ټول پاکستان کې منتها د پښتنو په منځ کې یو هغه احزاب دي چې هغه د کورنۍ په بنسټ باندې مثلا د فخر افغان او د صمد خان جگزی دغه اولاده چې دا اوس هغه تسلیم شوي دي، ظاهرا ځان پښتانه ګڼي ولیکن په واقعیت کې د آی اس آی لپاره کار کوي. او بل نور دا د یو د ټي ټي پی د دوی پښتانه مجاهدین د دوی پوری چې پاکستان کې د قدرت څخه د خلکو پلاس کې د هغه اسلام په ضد جنگوي. دوی 3 میلیارډ ډالر پیسې له امریکایانو نه اخیستي دي لپاره چې پښتانه په مړه کړي. زما ښه په یاد دي څو کاله د مخکې چې امریکایانو دوی باندې 2 میلیارډ ډالر بند کړي چې تاسو هلته عملیات نه دي کړي موږ نه درکو. بیا دوی د امریکایي جنرالان راوستل، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ته بوتل، حتی د میرانشاه ته وایي چې بوتل یو ژوندی نه و غیر له ژویونه له مرکب و له آسونو نه چې چېرته به یو کوم ولیدل شي انسان دوی ژوندی نه و پرېښی. نو هغه اعمال دي چې دوی کړي دي پنجابیانو او نن ورځې د دوی خپل په اصطلاح سره خپل شی چې کرلی دي اوس یې ریبي. ستانکزی صاحب، دلته که راسو د بلوچستان او د پښتونخوا مسلې ته، بلوچستان په یو دریځ باندې مخ ته ځي، یوه لاره یو جریان
اما پښتونخوا کې مخکې ډاکټر صاحب امیزي اشاره درلودله چې هر څوک خپله لاره لري او ګټه هم نه لري. دغه خپله د ډیرو جریانونو رامنځته کېدلو دغه حرکتونه څومره د دې لامل سوي چې باید د پښتونخوا د حق غوښتنې یا عدالت غوښتنې مبارزه ناکامه وي؟ ولې بلوچستان چې هدف لري ستاسو په نظر یو هدف باندې ټول په یو لاس کار کوي، د دې د بریا راز دغه وي؟ نو بلوچستان خو کم دي 10 میلیونه تم نه رسیږي، ولیکن پښتانه خو هلته دوی د 80 کاله د پښتنو پر ضد باندې ISI ډېر اقدامات کړي دي. هلته ډېر په میلیونو انسانان دوی وژلي دي، دوی همدا اوس په لسهاوو زره انسانان ورک دي، مړی ژوندی معلوم نه ده. بیا هم زه مطمئن یم چې د TTP مشران ډېر هوښیار مشران دي، هغو ډېر هغه نه غولېږي، هغو ډېر همدا اوس هم قدرت لري. هماغه خلک چې د پاکستان د ISI لپاره کار کوي د پښتنو منځ کې هغه رسوا شوي دي، هغه هېڅ قدرت غیر له دې چې جرګه جوړه کړي د دې لپاره چې زه لښکر جوړوم چې ISI ته کار وکړي یا دا داسې هغه هېڅ جای نه نیسي. نو اوس پاکستان د دې لپاره چې د خپل امنیتي حالاتو ته بدلون ورکړي یو نوی طرح دوی جوړه کړې ده. د چین نه په الهام سره دوی اوس یو نوی مشترکه قومنداني جوړه کړې ده د استراتیژیکو او ملي مسایلو، چې د دې رئیس یو جنرال و چې هغه په نوم د سید امیر رضایی په نوم باندې دا جنرال رئیس ټاکلی دی. یعنې اوس دغه جنرال او عاصم منیر دا دواړه بېرحمترینه جنرالان دي چې دوی هدف یې دا دی چې فقط باید چې سر د انسان ولید ووژني. نو دوی دا کار کوي او په دې کې هم دوی کامیابېدلی نشي انشاءالله تعالی، ځکه چې دا نظامي حالت دوی بیخي بیړني حالت ته رسېدلی ده. او دا لویدیځوال هم چې سکوت کوي زما په اند باندې پرته له انګریز نه دوی په لویدیځ کې دوست نه لري. او انګریز چې دا اوس هغه پخوانی قدرت نه ده لکه پخوا چې و، اوس د نړۍ کې لسم قدرت هم نه ده. نو نور لویدیځوال او همدا ډول امریکایان متوجه دي، یعنې دا حالت چې بیخي اضطراري او بحراني ته ورسېده باز له هغه نه دوی عمل کوي. ستانکزی صاحب خاموشي په دې معنا چې دوی هم غواړي چې له منځه ولاړ سي؟ خود و ځکه چې پاکستان ما تاسو ته وویلې چې دا دوه بحرانونو نه تېر شوی، له دوه پیچومو نه تېر شوی ده، ولیکن دې پیچومې کې هېڅ لاره د نجات نشته. ځکه په هغه وخت کې امریکا دوی سره ولاړه وه، د بنګلادیش په هغې کې امریکایانو مستقیما دلته عملیات وکړو، په هند ته دلته کشتۍ راوستلې بنګال خلیج ته چې موږ که تاسې نور پاکستان خرابوئ نو موږ تاسې نه پرېږدو. مګر اوس هغه حالت پاکستان کې نشته. یوازې د دوی هغه ډېره مهمه مسله چې ده اتومي وسله ده، او دا اتومي وسله دا امریکایان داسې نه پرېږدي چې بابېځای نه پرېږدي چې دا د نورو خلکو لاس ورشي. نو اوس یوازینی دوست چې ده دوی چین ده که وخت و بیا به نور مننه کوم. درنو لیدونکو دا مالرو بیا هم بخیر رالاست. حمیدزی صاحب یوې خواته په پاکستان کې داخلي اقتصادي بحران ده، بلې خواته د کشمیر د خلکو حقوق دي چې دوی غواړي خپل ازادي باید ترلاسه کړي. د بلوچستانو مسله بله موضوع ده چې تاسو یاده کړله چې دغه ظلمونو نتیجه ده چې پاکستان پوځي رژیم کړې ده. په پښتونخوا کې د TTP مسله ده. فکر کوي چې د پاکستان پوځي رژیم نن دومره قوت لري چې باید دغه ټولو ته رسیدګي وکړي یا یې کنټرولولی سي؟ علیزی صاحب دغه تبر یوه ونه باندې لګیا و، نو هغه ونې یو فریاد وکړو وایي چې بس لاس ته یې زما د خپل وجود نه ده که نه ځکه مې وهې وهلی مې شي. نو پاکستان فوج والله که په 1951 یا په 1980 په هیڅ لکه څنګه چې بنګالیانو د دوی پرتګونه وباسل د هغې نه هغه وخت کې هم دوی که وشو، یعنې هیڅ کله د پاکستان فوج د دې خلکو مقابله او مقاومت نشو ورسره کولی. خو په خپله دغه د عدم تشدد فلسفې ولا خلکو یعنې دغه قوم د خلکو شعور باندې داسې یو څه وکړو، داسې کار وکړلو چې د دوی یعنې هغه دوی ته ناکامه توقع د ناکامو پایلو فکر دغه شیان په مغزو کې ورته ورکړو. مخکې حقپال صاحب هم ورته اشاره لرله، دوی ذهنیت باندې داسې کار وکړو د دې خاطره تر ننه پورې رغه شوي ده. اما نن الحمدلله
تر هر کوره د یا خو فلم ورسېدلی اول خو کوم یو کور پاتې نه ده د پاکستان د فوج ظلمونو نه که کم یو نیم پاتې هم وي د پنجاب غېږه کې یا اسلام آباد کې هغې ته هم هغه ویډیو هغه مظالم هغه ټول هر څه ورسېدلي دي هغه شوي دي چې د پنجاب فوج په عملیاتو کې د پښتون په کور کې د پښتون په خاوره باندې څه نه دي تېر شوي حتی خر و خرې ولکه ورپرېښي یوازې پښتون که مخکې بلوچ نه بلوچ پرېښی دا په سند په 1990 کې دوی چې کوم رقم وژنې ترسره کړې تر ننه پورې یعنی خلک ورک دي دوی همداسې ګوره یو تظاهراتو په نوم دا د دیموکراسۍ یا د جمهوریت سناریو په نوم هلته ګوره ورته وایي چې تاسو حق لرئ تظاهرات وکړئ په تظاهراتو کې بیا ټارګېټ کوي چې دا غږ د چا ده کوم یو غږ دروند ده کوم یو غږ یعنی زما د مظالمو نه آګاه ده او کولی شي ما لپاره برنامه ولري سبا ته بیا همغې کور ټارګېټ ورک شوی وي پاکستان ته ځکه ګټه کړې چې خودجوشه په نښه کوي بدون شک نه همداسې ده ته وګوره یعنی ټول نول به دغه وګوره رضا د پی ټي ایم کې نن څومره ملګري دوی شته دي څومره ملګري نشته هغه کوم ملګري چې حقیقي د زړه نه بعضې راوتي هغه اوس چېرته پرته دي یا په کراچۍ زندان کې ده یا په بل چېرته او په کومه ورځ څه رقم په حالاتو کې پروت او دغه نورو خلکو ته هم یعنې یا د خاین او یا د غدار په نوم یعنې ګوره یو دغه خپله د تاریخ لیکونکی او یا تاریخ پوه ده د هغې شاګرد د پنجابی د هغه خپله وایي چې پنجابی چې د بیخي هویت دا نه وی اکثریت د طوایف خاني چې دي د دوی یعنی یوه اډانه یوه کیسه ده چې دغسې یو هغه شوي وه موږ هېڅکله قوم پاتې شوي نه یو نه قوم یو مدام یعنی خدمتګار او غلام جاسوس او چی شی او دغه شیان د انګریز لپاره پاتې شوي دا دوی خپله وایي او ده کې یعنی فقط پنجاب نه بغیر سندی هم غدار ده بلوچی هم غدار ده کشمیر هم غدار ده پښتون هم غدار ده یې کې پنجاب ته مخې ته ځي نن چارواکي له کوم وضعیت سره مخامخ دي پاکستان د پاکستان چارواکي د اقتصاد له لحاظ نه که درته ووایم همدغه پښتانه او بلوچ د دوی مدنیات د دوی حقونه او دوی نه داسې رقم شی جوړ کړی چې د دوی بیمه ورځي همغه خپل مار لکه مار ته چې شیدې ورکوي همغسې د دوی نه څربیږي نوره په امنیتي وضعیت باندې په لکهاو په زرهاو خلک هم استعفاوې وړاندې کوي او د دې سره سره یعنی هیڅ کله فقط تر خپل چې کوم ځای کې پسته لګولې ده تر هغې ځای د ده صلاحیت محدود د هغې نه ای خواته دی نشي پاکستاني چارواکي نن دې حد ته رسېدلي چې خپل ځان ساتي نه خلک بدون له شک نه یعنی یوه ډېر ګوره بعضې تصویرونه وایي چې خبرې کوي تصویر خبرې کوي هم د سهار چې راتلم یو عکس مې لیدو پولیس سټیشن یې لیکلی هغلته باقاعده پکې ته زنځیر او بیا قلف ور اچولی ده یعنی پولیس سټیشن ورته ورسره لیکلي چې تحفظ یعنی تاسو تحفظ دا د خپلې پکې تحفظ نشي کوی ته ماښام کې هملته یعنې ملګري شته دي ماښام کې یعنې تیږې ورو ولم دی درته راوبه نوځي چې یو پولیس تا ته په پښتونخوا کې چې ته ورته وایي چې زما مشکل ده وایي درته وایي چې سبایي 10 بجې به سره ګورو د شپې حتی د وتلو جرأت نشي کوی دې ځای ته یې کیسه را رسېدلې ده لږ ننګ ته ضرورت ده لږ زحمت یوې ښکلې طرحې ته ضرورت ده دلته دغه زه چې یم 40 میلیونه ناټو زور او قوت او پیسې د خوار چاته معلومې دي نن ته ګورې که نه پایله یې وګوره خو تا سره څنګ کې یعنې زه پروت یم پښتونه وبلوڅه څنګ کې زه در سره یم زه تا لپاره یو ښه مثال نه یم ما څه شی لره که پاکستان دغه زما د ملاتړ خبره کوي پاکستان به هیڅ نه مادي هیڅ زما همکاري نشي ښودلی یعنې زما مشر دا وایي چې زه کله هم چې ضرورت به کېدو پښتونخوا ته خپل هغه ته به اوړېدمه دومره د امریکې یاره ترس نه و لکه د پاکستان پوځ یاره او ترس به چې و چې دغه یعنې ما ونیسي و امریکې ته مې وسپاري یعنی په داسې حالات کې وخت تیر شوی د وخت تیر کړی او دا ستا د سترګو مخې ته تیر شوی د دې نه خو یو څه الهام واخله یو څه درس خو واخله یعنی مخکې چې موږ دغسې تنده ژبه وکاروله دا هم دې لپاره چې بس ته نوره نو نوره ته د څه شي توقع کوي د هویت توقع دې کوي چې هویت به مې ورک شي د عزت توقع کوي چې د عزت به مې پاتې شي د څه شي توقع کوي ته هغه ماته وښیه چې کوم شی تا ته در پرېښي وي یا تا باندې ترحم شوی وي چې دغه چاره تا سره نه کوي نوره نو بس نه ده نور خو یو داسې تصمیم طرحه باندې کار وکړه وروره چې ته عزتمند شې والله چې تا سره دغه کبل چې دا ورانیږي او جوړیږي خو تا لپاره جوړیږي ورانیږي
همدغه اوس هم چې زما سره دغه غم ده، یعنې د لاره تړلې ده، خو زما سره بیا هم ستا غم شته ده، خو ته بیا هم دومره غفلت کې دومره ویده. یو کشمیری چې وایي چې زه پښتون نه یم، پاوش ته ورجګېږي چې زه خو پښتون نه یم، چې ته په پښتونخوا کې څه کوې دلته به هم کولی شي، نو پښتون تا ته چې در پاتې شو ښځه اوسې. دغه پیغور څومره سخت ده چې پښتونخوا ته ورکول کېږي؟ یعنې که په حقیقي معنا دی وجدان ولري، پښتون د قانون نوم ده، په هغه قانون کې دی باید اور ته ځان واچوي، کوهي ته ځان واچوي، پاسه د بلډینګ نه ځان راوغورځوي، خو داسې د پیغور اورېدو لپاره باید بیخي دی ژوندی پاتې نه وي. پاکستان کې پښتونخوا د بلوچو د کشمیریانو د سندیانو په مقابل کې له کوم قوت څخه برخمن ده؟ کشمیری چې راجګېږي چې هغه د پیغور ورکوي، پوځ ته وایي، کیسه کوي، یعنې پیغورتانه پښتون ته ورکوي، نو ته څه فکر کوي؟ داسې یو رقم انداز نن د پښتون په پاکستان کې ده، بلوچ که هر څنګه ده په لسیزې قرباني ورکوي، خو بیا هم په شجاعت سره، په مردانګۍ سره مخې ته ځي. کشمیری حاصل کې کشمیر کې ته یو کشمیري ته وایي ورته چې تاسو د پاکستان وي، نه زه پاکستانی نه یم، کشمیری یم. دا جرأت لري. ته په فیسبوک ته لاړ شه، ته هغه ته لاړ شه، دا د ګلخانانو په نوم اوس به هم د پاکستان په نوم تا سره استدلال کوي. یعنې بېادبي د مافي لکه لمنه چې په سر راخیستې وي د لاړې په ځان ورتوف کوي، او بیا هم دی متفکر او یا مبالغ دغه ځان بولي، د پاکستان په نوم تا سره استدلال کوي. د پښتون دا موقف ده، د کشمیري او بلوچ دغه موقف ده. هټلر ته ویلي وو چې ټولو نه پسترین خلک د نړۍ پر مخ څوک دي؟ ورته ویلي وو چې هغه خلک چې چا د خپلې خاورې په نیولو کې ما سره مرسته کړې. پښتون د خپلې خاورې، د خپل هویت، د خپل عزت معامله کولو لپاره ور روان ده د پوځ ادارې ته. کشمیری هغلته ولاړ د خپل موقف، د ازادۍ موقف، د خپل د هویت موقف، په هغې د دفاع لپاره کلک ولاړ ده. د پښتون او د بلوچ او د هغه ترمنځ توپیر همدغه ده. مننه کوم. اقبال صاحب، بالاخره د پاکستان د اوسني حکومت د اقداماتو نتیجه به خپله دغه پاکستان ته چې اوس عملا کوشش د دې کوي دا وضعیت مدیریت کې که د کشمیر لاریونونه دي چې عملا دوی هغه څه ترسره کوي چې هغه وحشت ده او بیلګه نظرونه دا دي چې نه لري، او هاخواته د بلوچستانو مسله یا TTP موضوع دوی کولی شي چې دغه وضعیت کابو کړي؟ محترم مانزی صاحب، خبره دا ده چې پاکستان پوځ ته نه تنها دغه درې ستونزې په داخلي امنیتي ستونزې موجود لري چې یو د بلوچستان ده، د TTP ده، د کشمیر د ازادۍ خواهي ده. همدارنګه دوی ضرورت دې ته لري چې له هند سره د خپل پولیس خپل کې ځواکونه ولري، د هند سره خپل امنیت وساتي. د دې خوا له افغانستان سره په ډیورنډ په لیکې په اوږدو کې سرحدي ستونزې لري، مشکلات لري، کله کله دغه نښتې هم کېږي، دلته هم قوتونه مصروف دي، په څو حصو تقسیم شوی. د پاکستان د پوځ د ضعفوالي او د هغې د منځه وړلو او د پښتنو د ازادۍ لپاره بهترینه لاره دا ده چې د پاکستان اقتصاد ته د پښتونخوا له طرف څخه ګزار ورکړل شي. پرې نه ږدي چې د پښتونخوا نه بجلي ولاړه شي، پرې نه ږدي چې د خوا څخه ګاز جوړ شي، پرې نه ږدي چې د پښتونخوا معدنونه یوسي. دا وظیفه تنها د PTT په غاړه باندې نه ورشوي. زه د ملي نېشنل ګوندونو څخه وروسته PTT د غوښتنه کوي چې دغه مخ دا د هر پښتون، د هر ښار کې، د هر پښتانه او د هر سازمان وظیفه ده. ځکه وایي ارادې لنډوي لارې، مګر د دغه د عدم تشدد فلسفه چې ده دا ارادې ضعیفه کوي، دا ګلخانان تربیه کوي، دا ګلخان تربیه کوي چې د پاکستان د پوځ عمر درازوي، د پاکستان پوځ ته قوت ورکوي، د پاکستان پوځ ته سرباز ورکوي، افسر ورکوي، او د پاکستان د پوځ قومنده باندې د جنبشونه د تقویه کوي. دغه د عدم تشدد مبارزه ده چې د پښتونخوا دپاره سخته لویه ضربه ده. دوی باید په لومړي قدم کې په هر ګودر، هر ګوټی ورته ونیسي، هر ګودر باید ورته سنګر کړي چې دوی یو موټر پرې نه ږدي چې پاکستان معدنونه یوسي. دوی خپل د بجلي لاینونه دې ټول راکښته کړه، نلونه دې راکښته کړه. همدغه ده چې پاکستان اقتصاد چې ضعیفه شو، د اقتصاد کمزوري امنیتي ستونزې لا سختوي. اقبال صاحب که له اوسني بحران څخه وړاندې چې اوس عملا پاکستان له سخت بحران سره مخامخ ده، مقایسه چې په دغه تاریخ په اوږدو کې چې کله دغه خاوره رامنځته سوې، اسلام آباد ته کوم کارونه سوي دي او پښتونخوا یا بلوچستان او کشمیریانو ته څه سوي دي؟
واضح خبره ده ټول صنعت په دغه کې د پنجاب کې ده صنعت پنجاب کې ده فابریکې پنجاب کې دي د ابياري ټول بندونه او بده پښتونخوا دي بندونه ټول په پنجاب کې دي بجلی دی پښتونخوا ده د پښتونستان ده د بلوچستان ده ولې مصرف په پنجاب کې دی معدنونه د پښتونخوا دي ولې استعمال ډبرې ټول د پښتونخوا د پنجاب په تعمیرونو کې کېږي د پنځونه په دغه کې جوړوي پنجاب کې جوړوي او اکاډمي پنجاب کې جوړوي هغه په خیلاري دي هلته د ریل ګاډي ده هلته د موټروای ده د تروسه لا خامه سړکونه نشته دي همدغه فرق ده ټول اصلي او دارایی له دې خوا چې غوړي او پنجاب کې مصرفوي او د مننه اقبال صاحب تار په کابل کې د استخداموي د وجدي د منځوي او د به استعمالوي مهرباني ستانکزی صاحب باس پای ته رسو پاکستان وی خواته داخلي مسایل دي چې باس هم پیو چې ټول هغه مسایل دي چې خلاصون سخت د پوزي رژیم ځان ورڅخه خلاص کی بلې خواته چې له بیرون سره مواجه د نړیوالو سره څه کړي او نن عملا د نړۍ نظر د پاکستان په تړاو څه ده له کوم اعتبار څخه برخمن ده نړیوال ډیر متوجه دي دلته د چین تبعیض ده ځکه اوس چین خارجه چارو وزیر بل ورځ ویل چې پاکستان اوس د موږ اسرائیل ده پخوا د امریکا اسرائیل مګر اوس د موږ اسرائیل ده نو دلته ډیر شدیده لوبه روانه ده چې په دې کې د پاکستان لمنځه تلل ډیر حتمی ده او هیڅ لاره بل نه لري دوی د همدې لپاره دغه روایتونه وسانه کوي چې افغانستان ته دوی مثلا پخوا به دوی مستقیما د تعرض کوو اوس د سکتریستي ګروپونو رالیږي اجیران رالیږي دلته تروریزم لپاره رالیږي بیا خپل نوم به هغه کوي چې دا پاکستان خو یوازې نه دی چې بلوچ او پښتون پر ضد ده په افغانستان کې هم ملي اقلیتونه آزاد جنگ کوي یا دوی هم مخالف د حکومت دي نو زما پند باندې ډیر خراب شرایط را روان دي ولیکن په دې وخت کې د پښتنو لپاره دغه طلایي چانس دی چې دا باید لاس ورنکړي ځکه په دې سیمه کې پښتانه زیات پوتانسیل لري او کولی شي لکه چې مخ په 18مه پیړۍ کې افغانستان وروسته له هند نه تر ټولو لوی هېواد و اوس همغه حالت رامنځته شوی ده که موږ لږ څه هوښیار شو او د پاکستان هغه کویان هغه شرارت چې موږ ته راولي او یا په نظر کې دغه شنډ کو نور زما په اند باندې پاکستان ختم ده مننه کوم امیدزوی صاحب باس پای ته رسو په څو ثانیو کې پاکستان برخلیک به څه وي اوسني وضعیت ته په کتو د پاکستان برخلیک زوال ده او دا حتمي ده فقط دلته بعض ملحوظات جیوپولیټیکل ملحوظات چارواکي به له کوم وضعیت سره مخامخ وي چارواکي د هغې ځای چارواکو خو همدا اوس هم د لندن او د هغې ځایونو هغه لري بیرته به هملته خپلو ځایو ته ځي خپلو بدرانو ته به ورځي او دې باندې ټول پاکستان هم اعتراف کوي او هم وایي چې دغه چارواکي که ولسونو ته په لاس ورسي د پاکستان اوسني چارواکي له کوم وضعیت سره به مخ سي یاره باور دی وشه چې د ده وینه به ځمکې ته بیخي پرېنږدي چې توی شي داسې رقم کې به یعنې په لاسو کې به داسې سره غوښې درته سره وشکوي په دا حالت کې غوسه دي ورته قهر دی ورته خلک علت یې همدغه ده چې ډېر بېرحمه ظلمونه یې کړي دي علیزی صاحب ډېر بېرحمه یعنې بیخي په ظلم باندې حد کړی ده یعنې ته وګوره ته یعنې بعضې ویډیوګانې بعضې مسایل د بعضې کورونو نه حتی چې په یو کور د په هغې کې نارینه ټول چې بولي ورخ کړي دي تر ننه پورې خلي ښځه پاتې ده د هغې ښځې زوی چې هغه وده شوی د هغې زوی به حد اقل د خپلې مور لپاره نه ځورېږي وایي به چې پاکستان پوځه ولې څه خاطره ولې دې د زما مور زما خور نه زما مور دې ولې رابوره کړه ولې دې کونډه کړه په څه خاطر هغه د پلار ظلم پلار زغملی ظلم دا پر خپل ځای پرېږده همدا اوس علیزی صاحب دغه یو شي ته زه ورتلمه چې یعنې فقط بلوچستان که یوه هوښیاري وکړي د چین سره او ورسره د عربو سره دا د ګوادر په معامله په دغه چې یو جیو سټراټیجیکل حیثیت لري هغه پورټ په دغه کې یو تفاهم ته ځان ورسوي د دوی د ازادۍ مبارکي زه د اوسه د ورته وایم چې فقط هغه ځای کې دوی هوښیاري وکړي هغه ځای کې کار وکړي پښتون ته خو دعا کوو خو اویا کاله کېږي دعا ورته کوو پښتون د الله پاک دا د عدمې فلسفې سوچ د ده په مغزو کې ورورخ کې نوره چې بیا یعنې دا کله چې ورورک شو بیا د ده ازادي هم زه مبارکي درته وړاندې مننه امیدزوی صاحب ستانکزی صاحب اقبال صاحب او درنولیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم خوشحاله شئ
له لیدلو مو مننه.